دا په تورخم کې د کډوالو هغه عمري کمپ دی چې د پاکستان نه کډوال دلته د محدود وخت لپاره پکې اوسیږي د دغې پنغالي څخه د احاطې کندهتار چارې بشپړې شوي دي د مسؤلینو په وینا چې په دغې کندهتار د چارو د بشپړېدو سره سره نورې رغنیزې پروژې هم په دې پنغالي کې جریان لري. څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري د تورخم کډوالو عمري کمپ څخه د احاطوي دیوال چارې پیل شوې چې له جوړېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال مولوي محمد خالد سجستانی وایي د دغه دیوال له جوړېدو یې موخه کډوالو ته اسانتیاوې رامنځته کول او د ژوند خوندیتوب دی. د دغه جال څخه هدف دا و چې د منطقه صفر محفوظ سي، چې څنګه چې تاسو ته معلومیږي دا علاقه غرنیزه علاقه ده، دلته کوم څاروي حیوانات را نسی، همچنین غیر مسؤل کسان داخل نسی دغه کمپ ته یو حفاظتي جال و دغه ساحه ته کمپ ته د مهاجرین دپاره چې دی راځي د استقبال وسي موقت اسکان وسي بیا وروسته ولایتو ته استول کیږي دغه دپاره دا جال د کابل ښاروالۍ د داخلي بودیجې څخه تمویل شوی دی. د تورخم کډوالو عمري کمپ مسؤل مولوي محمد هاشم میوندوال وایي د کمپ دننه د نورو بېلابېلو رغنیزو پروژو چارې هم روانې دي چې مهمه یې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي لخوا کډوالو لپاره د 20 کورونو جوړول دي چې مهمه پروژه یې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي لخوا امریکا کې د راټولې شوې مرستې پر مټ کډوالو ته د 20 کورونو جوړول دي چې هر کور به 2 خونې ولري. دلته غټه پروژه د اسلامي امارت خواسته ده د کیم جوړولې دا پروژه چې دغه شروع ده تقریبا 200 کار یې سوی دی، 1 کار پاته دی. دوهمه پروژه چې د هغه د حشمت الله شهیدي کرکټ کپتان د خواسخه نوې شروع سوی د هغه د څو کورونه د مهاجرو د پاره چې په ګرمۍ کې په خیمو کې گزاره نه کیږي، نو د دغه د اسانتیاو د پاره د کورونه شروع کړي دي چې هغه راځي موقت گزاره پکې وکړي. مسؤلین وایي په ټول توان به هڅه وکړي چې د تورخم کډوالو عمري کمپ کې له پاکستانه په زور راایستل شویو کډوالو ته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.